Happy birthday to you. Happy birthday اسد جان بھائی. اسدالله جان چې څومره لیسنرز دی هغې ته به پته وي او هغې به زیاتره داسې چې دا چا خپل لیسنرز وي خو اف ام چې څومره اوریدونکي دي هغه ټول ملګري پېژني. دا ټول کمال د اسدالله جان یو. نن د اسدالله جاني برډی ده، د هغه د پیدایښت ورځ ده، نو په دې وجه باندې مونږ ټول ملګري هغې راغونډ کړي وو. ما سره خان افضل کوچکوال په موقع ناست دی او لږ صبر وکړئ زه د هغې د هغې نه علاوه راسره یو کامران شاجي دی، سیف الله دی، عتیق دی، توصیف علم دی، اسدالله جان خدای دی. سالګرې دې راځي ستا په زندګۍ کې او خدای چې دا چا ودونه نه کړي دي ټولې له دې خدای ودونه وکړي. تا د خدای چې په غوړه باندې اللهم اینا و داسې نه ویلي چې امین امین پکې اللهم امین به دې ویلي. کیک نه لاس وباسه د کیک دا پاش دا ور دې پاره کوه صابر دې کیک ته لاس ماته بیا ملګري راغلي. دا نن د اسد د پیژنم په خوشحالۍ کې د هغه برډی ده، د هغې د پیدایښت ورځ ده. اسد دی، د هغې نه علاوه خان افضل کوچکوال دی، خانې کاکا هم دی، اوزګاره ترور هم دی. سړو زیاته رادم نه کړی ده لاس وروړي نو ما نه د اسد د خوشحالو خبرې چې زه کیک هیپي برډی ته ګورم چې اسد نوم په جوران نه کو کنه اسد بچی زه خو په دې شي او راشد وی چې بریتن دي خپل کمر راشد وی خاطر راته کوله ډاکټر ته نيسو یا اوسګاره ترور ټول تندې دراله دلاله ګنده کو وی دا داخله چې ما دلاله ګنده کو دا خو روغ د کرکټ ګراوند دی. زلمی نمبر دی اسد وای بیخي لکه د وینې په رګونو کې اوسېږي، بیخي لکه د وینې په رګونو کې اوسېږي او دا بعضې خلک خو په زړونو کې اوسېږي او زه د زړه په دې کیکونو کې اوسېږي. اسدالله جاني د خوشحالۍ د پروګرام کې نظیر صاحب ویلکم. ډېره مننه، ډېره شکریه. څو شعرونه به اسدالله جاني صاحب ته ډالۍ وي چې که زړه ته مې یوه څړیکه بیداره پرېوته، چې زړه ته مې یوه څړیکه بیداره پرېوته، له سترګو مې د درد اوښکه بېزاره پرېوته او ساده و نابلده و د ښار خوی پکې نه و، هغه ځکه د خلکو د مایاره پرېوته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اف ام 93 خوږ اورېدونکو ستاسو خوږ ارجه حیات ګل تالاشا تاسو ته نن په یو ناشنا ورځ په یو ناشنا پروګرام کې اچانک غونډه کې سمدستي غونډه کې راغلی. تاسو به هم حیران یې چې څنګه چل دی حیات ګل په نن ورځ څه کوي او خیر خدای کنه. خو د اسدالله جاني چې څومره لیسنرز دی هغې ته به پته وي او هغې به زیاتره داسې چې دا چا خپل لیسنرز وي خو اف ام چې څومره اوریدونکي دي هغه ټول ملګري پېژني. نن چونکې ما ته داسې محسوسېږي چې یا د اختر ورځ وي، حقیقت درته ووایم، او یا داسې بل څه زمونږ اکثر د خوشحالۍ څه موقعي میراتن مونږ راغونډ شو او هغه مونږ یو ځای راغونډېږو، خوشحالي کوو او ګڼ ملګري وي. هغه شانتې ما ته نن محسوس شو. دا ټول کمال د اسدالله جان یو. نن د اسدالله جاني برډی ده، د هغه د پیدایښت ورځ ده، نو په دې وجه باندې مونږ ټول ملګري هغې راغونډ کړي وو. ما سره خان افضل کوچکوال په موقع ناست دی او لږ صبر وکړئ زه د هغې د هغې نه علاوه راسره یو کامران شاجي دی، سیف الله دی، عتیق دی، توصیف علم دی، اسدالله جان خدای دی او دا ماشوم دی نور سره سمو ډیزګنیشن مې بیان او زاهد الله زاهد دی. دا ټول ملګري راغلي. دا نن د اسد د پیژنم په خوشحالۍ کې د هغه برډی ده، د هغې د پیدایښت ورځ ده. نو اکثر که تاسو خیال کړي خلک وایي دا برډی چې مناول دا د انګریزانو کار دی او دې باندې اړو خوشحالي په کار نه ده. خو دا ټولې خبرې زه ځکه مسترد کوم چې کله په انسان باندې مشران داسې وایي چې یو لمحه یو ساعت په خیر تیر شي نو په هغې باندې خوشحالي په کار ده، او بیا چې انسان باندې یو پوره کال په خوشحالۍ تیر شي، په صحت روغ تیر شي، په کور کې ورته څه داسې حادثه واقعه پیښه نه شي، د هغه په خاندان کې څه داسې غم پیښ نه شي او دا د باندې په خوشحالۍ تیر شي، نو ډېره غټه خوشحالي بله نشته. دا مونږ چې دا کلم برډی مناوو د دې دپاره چې دا کال خدای په مونږ باندې په خیر تیر کو
چونکې خفګار خدا دی چې کال زموږ د عمر نه کم شي خو چې په خیریت سره یو کال ختم شي دا غټه خوشحالي ده. نو زه هغې ته د ټول ناول د خپل طرف نه ډېر ډېر مبارکباد وایم چې خدای پاک دې دا ورځ د هغوی په ژوند کې بار بار راولي سره د ډېرو زیاتو خوشحالو دې راولي او خدای دې ورله ډېر زیات عمر ورکړي او الله دې دغه شان توفیق ورکړي چې هر کال مونږ راغواړي او دغه شانتې غوړې زړې راباندې خوري ډېره خرچه هم کړې وه. دې نه علاوه لږ شان بي جي ام ورکړه بس اوس صحیح دی زموږ خو داسې کار دی چې بس یو ځل چارو شو نو زموږ خو پیچ بیا سلپ دی امین اسد دی د هغې نه علاوه خان افضل کوچکوال دی خانې کاکان دی اوزګاره ترور هم دی سړو زیاده رادم نه کړی ده او کامران شاجي ټول ملګري دي توصیف علم دې سره زما دوه درې ځله همداسې اماراتانو کې ملاقات وشو او ډېر زیات مطلب ښه فیل کوو د سره خوښ شوی دی ملګری ښکلې خبرې کوي دا شان ټول ملګري به اوس وختن په وختن خبرې کوي. خان افضل دې څه ووایي؟ السلام علیکم ملګرو څنګه یې ټیک ټاک جوړ تکړه خوشاله د اسد د سالګرې په موقع باندې موږ ټول ملګري شاه جهان بادشاه زه په خپله خان افضل کوچکوال سیف الله انجم او توصیف علم اسد جان په خپله سالګره او د حیات ګل تلاشا ستاسو د ټولو د راتللو یو جهان مننه چې رالی او په دې سالګرو کې وختي به د اسد نه اورېدل چې لکه سالګره لکه یو کال چې کم دی نو هغه پرېوتو که نه خو داسې خبره نه ده لکه انسان په تېر کال باندې په دې ورځ باندې سوچ وکړي چې ما پکې څومره د خوشحالو کارونه کړي دي د نیکو کارونه مې کړي څومره مې د بدو کارونه کړي دي نو په دې هم سوچ وکړي او د راتلونکي کال لپاره دې سوچ وکړي چې یاره زه به دا کمې بدې دا به نه کوم او نیکو طرفو ته به مخه کوم نو الله دې وکړي چې د اسد راتلونکی کال ډېر د خوشحالو شي او ودې کې الله پاک داسې چې زموږ ټول په زندګو کې دغه شان خوشحالۍ راځي او ډېره ښایسته موقع داسې وه چې موږ په هغې کې شاجي خان ټپونه ورنه خبرې مطلب دا و چې الله دې ورته نیکو هدایت خو هلته کېک پروت دی چې څوک به له ګوتې واړوي یو مولا ته وایي داسې اذان یې کوه و چا حلوا راوړه کېښوده نه په مونځ کې ولاړ نو هغه نوره کیسه به تاسو ته پته ده که نه څوک رانه خفه نه شي نو دله چې څوک لاس وروړي نو ما نه د اسد د خوشحالو خبرې چې زه کېک هیپي برډې ته ګورم چې هغه اسد نوم په پکې وران نه کړو که نه نو خوشحالي د ټول نصیب شي شاه جهان دې موږ ته مبارکي ورکړي یو په نمبر باندې مبارکي ورکړو. ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ګرانو قدرمندو اورېدونکو تاسو ټیون کړی د FM 93 ریډیو دلبر 400 او سپیشل اوکیشن دی ټول ملګري یاران دوستان ورسره زموږ تکړه سینیر جونیئر آرجس دا ټایم را یو ځای شوي دي او د 93 د سټوډیوز نه تاسو ته حاضر یو او چون کې دا چون کې پکې دومره مه وي چون کې اسد چې کوم دی نو برډې ده او هونیسټلی څنګه چې حیات ګل بھائی خبره وکړه زه ډېر زیات خوشحاله شوم لکه زیاتره مونږ داسې ورځو باندې پروګرام زوی چې لکه زما په کومه ورځ پروګرام نو یو زموږ د بخار نمبر په بخار کې نو دا کوچکوال صاحب سره زما ملاقات کیږي او حیات ګل بھائی ستاسو غو د نایټ شو داسې اسد شو نو اسد شو کنه شو یاد شو ټیک شو نو ملاقات شو ګیدرینګ وشي ملګري پکې ټول یو ځای شي دا ډېر د خوشحاله خبره ده او اډوانس کې هپی برثډے درته وایو خوشاله شي قدرمن شي لوی سړی شي خجي اساله بچي زه خو په دې شي او راشه زوی ته بریتان دي خپل کمره شي وي دې خاطر راته مې کوله ډاکټر ته نشم اوسګاره ټول تندې دراله دلاله ګنده کو وي دې دا خلک چې ما دلاله ګنده کو دا خو روغ د کرکټ ګراوند دی او دې په ژوند کې دا قشان دا سنو دې تر راته دا خپل بټ دې تر راشه دا قشان دا ټیر لګ واخه خو دې په دې نه کې دا
دا نوم راته وایه دا نوم وایه برډ سالګره زه سالګری دې مراد ستا په زندګۍ کې او خدای چې دا چا ودونه نه کړي دي ټول له خدای ودونه وکړي امين تا د خدای په غواړه باندې اللهم اینا ودا شي نو ویلې امين امين په کې اللهم امين باندې ویلې کیک نه لاسو باسه وځه دې کیک دا پښه دا ورته para کاوه صابر دې کیک ته لاس ماته بیا نو بهم زندګیم د خوشاله وډه زلمی نمبر دی اسد وای بیخي لکه د وینې په رګونو کې اوسېږي بیخي لکه د وینې په رګونو کې اوسېږي او دا بعضې خلک خو په زړونو کې اوسېږي او زه د زړه په دې کیکونو کې اوسېږي السلام علیکم ګرانو خوږو قدرمند اورېدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده اسد الله جان تاسو ته اناونسمنت کړو چې برډ به وي د اسد الله جان او څنګه چې حیات ګل به خبر وکړه شاجي خبر وکړه او انفضل کوچکوال خبر وکړه لکه تاسو به اوس دا وایي چې برډ خو لکه زیات تر زمونږ چې کوم لسنر دی هغوی به اوس راځي حیات ګل به هغوی به دا وایي چې برډ خو په اسلام کې نشته که نه زه اکثر خپلو پروګرامونو کې دا خبره کومه چې موږ به مواقع ځان له لټو او ځان د خوشحالولو کوشش وکړو او د راغونډېدو یو بل سره د ملاوېدو کینو او خبرې وکړو ګپ شپ ولګي ګیدرینګ وشي خوراک څښاک وشي نو دغه یو هڅه کوو کوشش کوو او زه یو ګوته پکې یو ګوته پکې ګنده دې لک نه چاړو والے ډېر بد را باندې سړی للګلګا الډي دا خو ښکلی پروګرام دی دا نن شپه چې د ټوکو ټقالم دی د هر یو فن والم پکې راټول شوي دي هر یو فن مطلب د څه دی لکه تاسو دا مایک ډېر زیات کته دی دغه لکه مونږ ویو چې په دې کې مونږ کوم ملګري راټول شوي د خندا خوشحالۍ پکې وشي دغه شان یو بل سره دومره په مستۍ پروګرامونه بچا هم نه کړي وزیر باچا هم راغلی دا ټیم کې موږ سره شامل شو او خبرې اترې به کېږي خو ملګرو داسې کار کوو چې تاسو د ټولو تپوسونه وکړه توصیف الله هم پکې خبرې نه دي کړي سیف الله هم نه دي کړي انجم دی عطیف انجم ته ځم چې هغوی سالګرې مبارکي ورکړي نعمت سر زیاته مهرباني او زه بالکل عتیق انجم یم نه ده خو تیز اواز وزي ګوره صحیح دی که فوزي خو چې وباسي تیز اواز ولا ورزي دا بوت فرص خو د خبرې څوک نه اوري ګرانې قدرمند اورېدونکو السلام علیکم یار بګړ په مالې کې خبرې خطر خراب ما خوا کېږي نه مورچې نیولې ده صابر له پلیټ کې لګور کې ډېر نه قرار دی دا تاسو راکې چې 20 ټوپه تا باندې جمع راکاږي ضایع کېږي نو داسې ده چې زه اسد بي ته ډېرې زیاتې مبارکي وایم د دې 55مه سالګرې ده لږ کم یا زیات یا خیر الله دې همدغې ته مې ورسره ویم چې الله دې زر کلن کړي که نه او ډېر خوشحاله یم بل څه دې راغلي ما څه مشوره کوله هغه حوالې سره بډې د کیک باره کې نو یو ټنګ یې بل هم چې لکه ما ورته وایي چې لکه مطلب زه به خپل لکه در غریبي بیا به کوم نو ده ما ته وایي چې نه دې پسې یو بل پروګرام دی هغه بیا غټ پروګرام کوو که نه نو اوس د ماشوم ورسره راغلي دي زوی دی نو زه یې بس نه چېرته بد وګڼي که نه زمونږ د احساساتو سره هر چا لوبې وکړي زمونږ د احساساتو سره هر چا لوبې وکړي واکدار دي که جانان دي که وختونه سر خوړلي نو ګرانو قدرمندو اورېدونکو زه توصیف عالم یم امید دي چې تاسو ټول په ټیک ټاک فټ پاټ او خوشحاله نن د اسد الله جاني پورا 53مه سالګره ده اتیک به په کار کې وایي خو خپل ټیم ته برابر راځي 53مه سالګره ده یعنی 53مه سالګره ده او خوشاله یو په دغه موقع باندې چې ټول مشران کشران همدوی چې دي په یو ښه ماحول کې راجمع شوي دي او تاسو په دغه خوشحالو کې موږ سره شرکت کولی شئ د ټلیفون د لارې به راځئ انیر خو د 11 بجو نه بعد بالکل ګرانو مینوالو موږ سره دلته کې موجود دی نذیر احمد خادم حیات ګل وای جی جی ولې زموږ سره دلته ارجه دی زموږ دپاره خو نوی دی خو چونکې دا بل اف ام ناخه ټول ملګري یې پیژني او دلته نن سبا ډېر ښکلی پروګرام کوي هغه ته زه هرکلی ویم دی زموږ د ګیدرینګ کې زموږ د میراتن پروګرام کې د اسد الله جاني د خوشحالۍ د پروګرام کې نذیر صاحب ویلکم ډېره مننه ډېره شکریه څو شعرونه به اسد الله جاني صاحب ته ډالۍ وي چې که زړه ته مې یوه سړي که بیداره پرېوته
چې زړه ته مې یوه څړیکه بیداره پرېوته له سترګو مې د درد اوښکه بیزاره پرېوته او ساده و نابلده و د ښار خوی پکې نه و هغه ځکه د خلکو د مایاره پرېوته زما له غمه دم ور پکې نه و سا بې سا وه زما په یارانه د کور د کاره پرېوته او د غره د ویښه غږ پرې د مین لالي تر غوږ شو یوه یوه ګورګوره تې په لاره پرېوته ما ستا د مینې یو حال کې د پریښې نوم وانغست زما که په لمن د تهمت داره پرېوته او همزولو چې به ویل ورته اسد تور اسد بدرنګ دی په ځمکه به هغه سمه د کاره پرېوته ډېره زیاته مننه ډېره شکریا ډېره مهرباني او اسدالله جاني صاحب ته به دا وایو چې الله دې کړي چې د ده په ژوند کې دغسې ډېرې خوشحالۍ راشي او چې اسدالله داسې ټکره مو وي په لاره چې ګټه کمه پرتې هغې نه ورته لاندې دوه درې خوشحالۍ ولاړې او په خندا او په بړکا ورته ولاړې نو الله تعالی دې زه په ژوند کې سمې ډېرې خوشحالۍ راولي او زموږ ورسره همیشه دغه دعا وي او بل دلته چې کوم آرجیز راغلي دي کوم درانه خواږه مېلمانه دي نو دا 93 آرجیګان ټول ګلونه دي نه او چې یو یادوم بل خفه کېږي چاول خو دې خوړلی ډېر ډېر زبردست چاول دې خوړلی بالکل بالکل ډېره مننه او ته ولې هر سایډ ته ولاړې دلته ورانې کوي دا مادي طرف کیک رانه خوري که نه دا مادي خو نیولې دی ماشوم دی غم خاده کې چې کله چاولي که نه میندو سره ماشومان راغلي نو هغوی خو مجمعې ته پرېږدي نو سایډ ته یې سر وباسلي نو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه خوشحاله شي نذیر احمد خادم قدرمن شي ګرانو مینوالو دا پروګرام به دغه شانتې روان وي چې تر کومې پورې تاسو موږ سره خپله ملګرتیا شریکوئ انشاءالله موږ به نه ستړي کېږو بله خبره به دا وکړو چې څنګه چې توصیف عالم به یې خبره وکړه چې تاسو به راځئ د 11 بجو نه بعد نو زه وایم حیات ګل بی هغه پروموشن پکې کوم خوښه مو ده Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, what is to you? حاجی کیک کټ کوم زه وایم چې دا دی وی ګره دا دی چې ټولو په خپل خبرې وکړي ورګزم یو خبره کوم او ګرځانه کړه دا غواړي ګوت راوړل په خطا کې مو سره ګوت ولا او خاني کا گزار یو چې مو خپل صدا واړه خو ګوت چې خدام په یو صفاق د کې په ګوت به دراواله مو چې ډیر خوان به بالکل کیک کټ کې خیر ده او چې کوم دی بیا نور نه تاسو به راسره یې ملګرو دې ټیم کې د اسد جان سالګره او ډېره خوشو سره مناویږي ډېر تیز صابره گزارو کړل او کوم شمه چې دا ټیم ډېره مزه کوي دا رواني کارونه ټول صابر کوي او صابر راغلي دغه چې کوم دی الز دې بلا کو پاڼې ټولې ماته کې په باندې زماري لې لا ساتلې نه نه ډیر دي تاسو په خبره یې یو پر لري یې پاڼې سونو لا پرې دې یو په کوي په وتاړه با یې لا ستله سيدي کې نه وډا کرا راګه الله لاسني وسمع هيقول مايک والے وزګار ته کسوي وزګار چې کوم درو کېک د ډیره خوشاله زه مالا خو انګلیش کې ټکی نه راځي خو به کیو وزګ شرکت حسد بس مونږ راځو دغه نسکه حسد جان مونږ غواړو چې اسد جان چاړه په لاس والی او څوک په ونه وخت کېک پی وخه ځان راځو شکنه اسد شروع زه تاسو وایې کنه هپی برډے to you happy birthday to you اسد جان happy birthday اسد جان بھائی اسد جان د پوکې خو دې څه ورکو ته ویم چې دغه ته څنګه پوکې ورکې غاڼې دا خو تاسو یو پوکو ټول شمه دې مړې کړې یا الله خیر یا دې موږ دې په حساب لا ورکړل نه
دا مایک پون سهایت ګل اچھا جی دا ټایم چې کوم دی دا سس ټول پکې راغله مایکونه باندې مایک داسې کې